هغه یو وخت چې ما تا سره کوي خبرې هغه یو وخت چې ما تا سره کوي خبرې تا به انکار کو او ما درنه غوښتي خبرې که د یوسف حسن لیلامو په بازار د مصر نو تا د کومه موږ ته مفترا کوي خبرې د شیدا ټي وي ګرانو کتونکو سلامونه احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری هلال محمد شیدا یم نن یو ځل بیا د ګرانو ملګري رحمت الله عمر خیل صاحب او ترڅنګ یې صدیق احمدزی صاحب سره یو د دواړو نه به د هغې خوندوره شاعري اورو نو تر پایه راسره پاتې شئ په پیل کې عمر خیل صاحب ته ښه راغلاست وایو عمر خیل صاحب په خیر راغلی سلامونه احترامات شیدا صاحب تا ته صدیق احمدزي ورور ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي زه درته سر کې یو څو بیتونه وایم وایم چې دا زړه د ځان نه وباسم وایم چې دا زړه د ځان نه وباسم څه وکړم مازغه د ځان نه وباسم او کله زندګۍ کې دومره تنګ شمه کله زندګۍ کې دومره تنګ شمه بس لویه واړه د ځان نه وباسم ټول بچي مې وږي دي خو څه وکړم شیدا صاحب ټول بچي مې وږي دي خو څه وکړم مل نه یم چې وړه د ځان نه وباسم مننه ټول بچي مې وږي دي خو څه وکړم مل نه یم چې وړه د ځان نه وباسم او غزل ده ډېره ښایسته یې په ایمان ماشاءالله ډېره ښایسته یې په ایمان ماشاءالله لکه سپوږمۍ د اسمان ماشاءالله جار دشم له دنګې ونې جار دشم له دنګې ونې په کوم انداز را روان ماشاءالله یوه ټیکه بل د چارګل په پوزه یوه ټیکه بل د چارګل په پوزه در سره خوند کوي پیزوان ماشاءالله ښکلي بدرنګ ماته هیڅ فرق نه لري ښکلي بدرنګ ماته هیڅ فرق نه لري ښکلی پیدا دی هر انسان ماشاءالله یوې جنۍ بلې جنۍ ته ویلې شیدا صاحب یوې جنۍ بلې جنۍ ته ویلې ډېر مزېدار دی دغه ځوان ماشاءالله د ظالم لورې نن بیخي ښکلي د ظالم لورې نن بیخي ښکلي عمر خیل ټول له تا قربان ماشاءالله ژوندی اوسې او جهان صاحب له تا به څه واورو والله زه به هم درته ووایم سیده سلامونه نیک هیله او احترامات د شیدا ټي وي ټولو مینهوالو ته مننه شیدا صاحب چې دومره وخت پیدا کړو زموږ خوا ته راغلی عمر خیل صاحب هم ډېره زیاته مننه زموږ استاد په یو ځای کولو کې دا غټ کمال ده نو زه د غزل نه مخکې اول یو دوه بیتونه درته وایم چې نن مې په سګرټو خپل شونډان وسوځول نن مې په سګرټو خپل شونډان وسوځول او قسم د ټول غمونه مې د ځان وسوځول او چې تا را باندې ناز وکړه او شومه در مسکی چې تا را باندې ناز وکړه او شومه در مسکی په دې کار مې د کلي رقیبان وسوځول مننه غزل د وایي چې توره شپه ورېدلو چې باران توره شپه ده توره شپه ورېدلو چې باران شوریا د نرمه غېږه د جانان او زما زړه ورته بې وخته کېږي زما زړه ورته بې وخته کېږي خدای ورکړي ښایسته د سره لبان او زلزله را باندې راشي ورخطا شم شیدا صاحب زلزله را باندې راشي ورخطا شم خوځوي چې راته دا خپل تور زلپان او مازدیګر کې چې جوړه بازار ته راشو مازدیګر کې چې جوړه بازار ته راشو رقیبانو باندې راشي او لړزان او د لوګر مڼې په څېر راته ښکارېږي د لوګر مڼې په څېر راته ښکارېږي څومره ښکلي اننګي دي د جانان او شیدا صاحب که د یو ځلې رقیب ته جواب ورکړو احمدزی صدیق بتانه شم قربان راته ګران له هر چا دا وطن راته ګران له هر چا دا وطن ور به نه کړم په دنیا دا وطن او لوی الله د قدرتي حسن ورکړی لوی الله د قدرتي حسن ورکړی قدرتي لري ښکلا دا وطن او لاس به کېږدو په قسم په شریکه آبادو یې په رښتیا
دا وطن او په ژور ژور زخمونه مرهم شي په ژور ژور زخمونه مرهم شي تیر جنگونو کړو تباه دا وطن او دا د لر او بر نامه باندې بل شوی دا د لر او بر نامه باندې بل شوی یو کو به یو ځل بیا دا وطن او په دیدن یې احمدزی صدیق موړ نشم په دیدن یې احمدزی صدیق موړ نشم څومره خوږ لګي اشنا دا وطن څومره خوږ لګي اشنا دا وطن سر له وطن زار دی ما په دار لکه منصور کوي زما سر له وطن زار دی ما په دار لکه منصور کوي زما غوښې ځان سره کوي راشي دام رانه چور کوي مننه زما غوښې ځان سره کوي راشي دام رانه چور کوي هر سخته کې پکار ده خیال ساتنه د تربور کوي لر او بر پښتانه ورونه ټول راټول یو ځای ضرور کوي پام چې دغه ته مو پام وي پام چې دغه ته مو پام وي یا یې روغ یا یې ناسور کوي احمدزی صاحب شیدا بیا له کلي تللی چا ویل شیدا ترور کوي ډېر زبردست ده شیدا بیا له کلي تللی چا ویل شیدا ترور کوي ډېر زیاته مننه